قدرمنو له ډېره وخته مې دا اراده ده چې زموږ د پښتو ادب نامتو شخصیات د هغو شعرونه د تشریح له لارې در سره شریکوم. یو به دا وي چې په غږ کې به د دوی شعرونه در رسېږي، بل به دا وي اسانه کږي به. نو ما د خوشحال بابا د تشریحاتو سلسله پیل کړې وه، خو تاسو یې وګورئ لاندې په کمنټس کې خلک د غني خان هم ډېره غوښتنه کوي، د حمید بابا هم ډېره غوښتنه کوي، د رحمان بابا، او دا زما انشاءالله له پښتنو سره کول دی چې دا به ټول درته تشریح کومه. نو نن د غني خان د نظم تشریح درته کومه. یوه خبره یاد لرئ چې هغه دا دی چې د غني خان دغه تشریح زه د ده له کلیات لټون څخه تاسو ته وړاندې کوم. ښایي په دې کې توري داسې کمپوز سوي وي چې هغه زه غلط ووایم، او تاسو بیا زما لارښوونه کولی شئ. زه په دې خوا نه بدوم، په کمنټس کې هغه سم توري لیکئ، نو بیا په بله ناست کې وضاحت کوو. یو وخت ما د غني خان یو نظم ویلی و، مچ، په هغه کې ما یو توری ویلی و، هغه هم دغه د کمپوزینګ مسله ده. تاسې یې واورئ، پکښې داسې چورلک ووایې ته به وې د بنګړي منځ دی. نو کله چې ما دا ویلی نو زما د بنګړي خیال راغلی و، بنګړی توری لیکلی دی. نو وروسته پروفیسر سراج کاکړ صاحب زما به دې خواته پام راواړول، ما ته داسې ښکاري چې دا د بنګړې منځ دی. بنګړه چې اچوي زموږ خلک یو اتڼ متڼ یو کلک سر ټوپونه سره ول. نو دا تصحیح وکړئ، ښایي دغه زما تېروتنه وي او دلته د کمپوز مسله ده. اوس هم دا توری لیک دی، ته به وې د بنګړی منځ دی. نو دا به بنګړی ووایاستئ، دا تصحیح به وکړئ. د سراج کاکړ صاحب هم مننه کوم. دارنګه که څه په بل نظم کې په توري کې تېروتلم نو تاسو هم زما لارښوونه کوی شئ، دا ډېره ښه خبر ده. نو مقصد مو دا وي چې یو چاته یو ښه توری ور ورسېږي. نو د غني خان ټول کلیات به که خدای کول له تاسو سره شریکوم د تشریح له لارې. د ثنا په نامه د دغه کلیات لومړنی نظم دی. دی وایي: توره شپه دي کله کله د غمونو انبار راوړي، کله شمع ساکي راسي او خیام او ستار راوړي. هسې خو سرلیک یې ثنا یعنی صفت ورته لیکلی دی. توره شپه دي کله کله، یعنی دا شپه دا په دوه درو معنا یې اخیستلی سو. غني خان وایي چې شپه سي نو دا واقعي پر سړي باندې که ناجوړي وي هم زیاتېږي، که چورتونه وي هم زیاتېږي، که پریشاني وي هم زیاتېږي، که غمونه وي هم زیاتېږي، ځکه چې سړی اکړ سي، له خلکو څخه ګوښه سي په یوه معنا. بله معنا دا ده چې توره شپه د جهالت په معنا واخو، د ناپوهي په معنا. نو دا خو نوګر سره غمونه راړي و سړي ته. نو دوی وایي دا توره شپه دي کله کله د غمونو انبار راړي، کله شمع ساکي راسي او خیام او ستار راوړي. کله بیا داسې د شمې کار وکړي، ساکي پکې راسي، خیام راوړي او ستار راوړي، خوند کې وي، دغه شپه وي، بیا رنګینه سي، بیا خوند سي، بیا محفل سي، بیا ښایست پکې خور سي. نو دلته داسې د ژوند یو خاص اړخ ته کتلي، کله سهار کله ماښام دا روان دی. نو الله تعالی وایي که ورځ وي شپه په نه باسم، شپه وي ورځ په نه باسم. دا تخلیق ته یې ګوته نیولې ده چې څنګه خوند کوي، کله څنګه یي کله څنګه یي. ژوند له رنګینیو ډک دی، همیشه په یوه حال نه وي. نو د غني خان هم دغه فکر ستا، دغه حیثیت یې ستا، دا تاسو ګورئ. کله توره شپه له حد سي، هر څه ورک کي په تیاره کې. کله توره شپه له حد سي، یعنی د لحد رنګه تکه توره تیاره سي، یو شی هم نه وي، هر څه ورکي. کله رنګه خمار راوړي، کله شرنګ او دلدار راوړي. کله بیا داسې نه وي، دغه توره شپه کې بیا خوند پیدا سي، خمار وي، نشه وي، مستی وي، شرنګ وي. شرنګ خو نو تاسو ویناستئ، د بنګړیو شرنګ، د پازیبونو شرنګ، د محبوبه خبره کوي او دلدار راوړي. کله کله داسې شپه هم راسي چې تکه توره شپه وي لکه لحد. کله کله داسې شپه هم راسي چې خوند کوي، محبوب در سره وي، طبیعت د برابر وي. نو بیا څه وایي چې هغه شپه د هغه رنګه تیاره د طبیعت کې برابر وي، هغه شپه د هغه رنګه تیاره د یو څه هم خوند نه کوي، یو شی هم نه پکې ویني. نو بیا دوه رنګونه دي، د ژوند ورنګینیو ته، د ژوند ورنګینو لارو ته، د ژوند و بېلابېل اړخونو ته د غني خان چې په کم نظر پام سوي دي دا ځانګړی حیثیت لري. غني خان ځکه مشهوره دی چې هغه د ژوند په دغه لارو باندې داسې روان سوی دی، داسې نوي نوي خبرې دي. تاسو اندازه وکئ دا رنګه نظم په پښتو زړه شاعري کې یو ځای هم نسته چې د ژوند دا رنګه اړخونه. روښانیانو د ژوند ډېر اړخونه ښوولي دي،
خو دارنګه د مستۍ او د خیام خبرې چې دي دا ندرت، نویوالی، جدت دا صرف غني خان پښتو شاعري ته ورکړی دي. شاید د دې اثر دا وي چې غني خان د یورپ ادبیات لوستي وو. په یورپي ادبیاتو کې د ده لوی نوم ځکه دا دونه کیسه راوړې ده. کله ډوب او بېقراره یو دریاب د اسویلو شي، کله ډوب او بېقراره یو دریاب د اسویلو سي، کله مست د رنګ محل سي بېخودي او خمار راړي. هغه خبر کله ډوب او بېقراره یو دریاب د اسویلو، کله دومره اسویلي وي چې بس سړی څه وکړي، سوګلۍ، پریشانۍ، شین زړی، دا پوره سړی پکې ډوب شي، دومره غرق سي له پریشانیو له شین زړیانو څخه. داسې بېقراري وي چې یو قرار نه وي پکښې، نو سړی په دې کې غرق وي. کله مست د رنګ محل سي بېخودي او خمار راوړي. کله بیا داسې مستی راپورته سي، داسې ژوند او حالات جوړ سي چې بېخودي چې دا نه دا د ژوند پریشانۍ دا له سړي هېرې سي. کله کله انسان په داسې ماحول کې وي ډېر غمجن وي، بیا داسې ځای له ورسېږي چې وخاندي. د ده شاته چې کوم تحریک وي د غمونو هغه یې هېر سوی، نو دې ته د خمار ویلی دی، وایي بېخودي او خمار راوړي. یعنی سړی خو بېخوده سي او دا بېخودي په خپله له خماره پیدا سوي وي، هغه شاته غمونه یې هېر سي. نو کله مست د رنګ محل سي، کله داسې مستی سي لکه یو ښایسته محل چې ډېر رنګونه پکښې وي د سړي طبیعت کې برابر سي. نو وایي کله کله ژوند داسې رنګ واخلي، کله داسې بدل سي چې سړی ډېر حیران سي، شاته چې کم غمونه په برخې دا ټول هیر سي. نو شعر له سره واورئ بیا اسانه کیږي. کله ډوب او بېقراره یو دریاب د اسویلو سي، کله مست د رنګ محل سي بېخودي او خمار راوړي. اوس به اسانه سوی وي. دا زما بېخودي واړه یو نظر ستا د قرار دی، دا زما دریاب د حسن ستا یو څاڅکی د خمار دی. په دې وروستي شعر کې غني خان وایي دا زما بېخودي واړه یو نظر ستا د قرار دی، دا زما دریاب د حسن ستا یو څاڅکی د خمار دی. یعنی زه چې څومره ښایست لرم دا ستا د اثره څخه. اوس ستا چیرې اشاره ده؟ ثنا په معنا یې واخلو، نو د الله تعالی په تخلیق کې دی خبره کوي چې هر څه تا را کړي دي، هر څه کې ستا تخلیق دی. دا زما یو نظر ستا له جوره، زما په ژوند کې قراري ستا له جوره، زما ژوند ته ښېګړې ستا له جوره، زما په ژوند کې غمونه هم ته راکوې، دا اګر ستا کار دی. دا زما بېخودي ستا یو نظر ستا د قرار دی. ته چې یو نظر را باندې وکې د قراري، دا زما بېخودي ګرد له مخه یوسې، دا زما دریاب د حسن ستا یو څاڅکی د خمار دی. ستا هغه یو څاڅکی او زموږ پوره دریاب سره برابر نه دي، ستا هغه پر زیات دی. اوس نو د لویي خبره ده، د تخلیق خبره ده چې الله تعالی شي او که د خپل یو مجازي محبوب په صفت کې لګیا دی، نو د ثنا تر عنوان لاندې وایي چې الله تعالی دومره لوی دی، دا موږ چې په نازیږو دا لوی لوی شیان چې هر څومره ښایسته وي، دا چې موږ ته راکړل سوي دي دا موږ ته کوچني ښکاري، لوی ښکاري، خو د الله تعالی په تخلیق کې بیا هغه ته دونې د څاڅکي قدر ښکاري لکه دریاب ته څاڅکی. نو غني خان په دغه حواله باندې د شعرونو باچا دی، د نظمونو باچا دی. دا زما بېخودي واړه یو نظر ستا د قرار دی، دا زما دریاب د حسن ستا یو څاڅکی د خمار دی. دا هر څه تا را کړي دي، دا هر څه ستا له جوره دي. ما در ټول پر ستا باندې چې پر کومه خوا باندې تاسو بیا یاستئ، که د ثنا په معنا یې واخلئ نو حقیقي، او که دغسې ستا ته بوځئ نو مجازي معنا پکې لیدلی سئ. نو یو محبوب ته وایي زما دونې غټه دنیا ستا د ښایست او ستا د خمار په مخ کې هېڅ هم نه ده. زه چې څومره ښایسته یم یا څومره په ځان غره یم، چې تا ووینم دا ګرد ختم سي، دا ګرد راته کوچني سي، ځکه چې ته ډېر غټ یې او ته ډېر ښایسته یې او ته ډېر لوی یې. نو غرض دا د غني خان د نظمونو دا سلسله به هم روانه، یو نظم به زه له تاسو سره دغه رنګه په تشریحي رنګ کې شریکوم.